ورځ پر یو غره ودرېدله، باران یې وکړ. هغه د باران اوبه په شلو کې روانې شوې. ما د دې اوبو سره په څنګ باندې قدم واخیستې روان شولم چې دا اوبه چېرته ځي. زه به دا حقیقت معلومومه. دا اوبه روانې 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 یو ځای ورسېدلم. اوبه تر مخه زه په پسې یم. یو ځمکه ده، باغ دی، په دې کې یو سړی ولاړ دی او هغه سړي په لاس کې بیلچه ده. هغه اوبو ته ترتیب برابر کړي. هغه اوبه راللې، هغه پر خپل باغ ولګولې. ما پوښتنه ځینې وکړه، ما ویل یا عبدالله ما اسمک؟ ای د الله بنده نوم دې څه دی؟ هغه راته نوم وښیوی. هغه نوم چې ما په ورځ کې اورېدلی و هغه نوم یې راته وښیو. وایي بیا ده راته وویله چې ولې دې د نامه پوښتنه راسه وکړله؟ وایي ما ورته وویله ما په یو شرط باندې خبره درته کومه چې ما ته به پوره واقعه بیانوې. ول صحیح ده. ما دا واقعه ورته بیان کړل چې داسې مې په ورځ کې ستا نوم واورېدی و ورځې ته حکم وسو چې د ده باغ اوبه که. ته کوم داسې عمل لرې چې الله جل شانه ورځې ته امر کوي ستا باغ ته یې راستوي، ستا باغ په اوبه یي؟ نو ده راته وویله چې دا خو زما او د رب په مابینځ کې راز و، خو چونکې ته خبر سوی یې درته وبه وایم.